سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. غزني کې د طالبانو د بریدونو له امله 19 تنه کمانډو عسکر وژل شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغان جګړه نظامي حل نه لري، ژر تر ژره باید بین الافغاني خبرې پیل شي. د ډاکټر عبدالله د ټیم 10 معرفي شوي نوماند وزیران لا هم خپلو دندو ته نه دي پرېښودل شوي. قطر ته له کابل څخه د تلونکي پلاوي سفر یو ځل بیا ځنډېدلی دی. د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ امنیه قمندان احسان الله ملامت د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړه. انټیور نشریه لیکي امریکا باید له ټولو امکاناتو څخه په استفادې افغان جګړه پای ته ورسوي. پاکستان کې ښوونځي د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه پرانیستل کیږي. القاعده وایي اجازه نه ورکوي چې اسرائیل د یمن سقطري جزیرې ته ننوځي. د خبرونو پای.